د ډیر اسماعیل خان د تاریخ په اړه مې پوښتنې ځینې وکړلې. نو راته ویې ویلې چې دا د خیبر پښتونخوا په جنوبي برخه کې پروت یو ښار دی چې سرحدونه یې د پنجاب او بلوچستان سره ملاویږي او د دې وڅنګ ته د سند رود هم تیر شوی دی. دا سیمه په زرغونوالي باندې مشهوره ده او دلته د ټولو زیاته ژبه چې ویل کېږي هغه پښتو او سرایکي ده. دغه ځوانانو سره په خبرو کې ولم د دې خبرو ډیر زیات خوند راکیم. په دې سات باندې ما سترګې په یو نیر باندې ولګېدلې چې هلته ماشومان په خړو اوبو کې لمبېدل، لوبې کولې. ډیر زیات خوند راکې او خپل ماشومتوب یې رایاد کړي. کله چې زه ماشوم وم په لودره کې مې سبق وایي نو له سکول څخه به چې راچټی سولو نو زه او ملګري به داسې په دا خړو اوبو کې به لمبېدل او خپل ماشومتوب څخه به مې خوندونه اخیستل. دا اوس دا ګیسه داسې وځي او خواته دی راوځي ته وځي د ښکاره کړم. دا خواته یې راوځي راوتاست دا نو د نیر اوبه دي و ما ته هغه د زه چې په ملتان کې وم لودره کې د هغه ټیم یادونه را تازه کړم. موږ چې کله ماشومان هلته چې به مې سبقان ویل نو دا قسم په دا نیرو کې به لمبېدل او د دې سیند دی سره ګډ وړ دی، سرایکیان هم دي کې پښتانه هم دي کې رقم ژبې ویل کېدو والا خلک دلته کې اوسي. د هوټل وڅنګ ته یو جومات و، هلته مې اودس وکړ، لمونځ مې وکړ او بیرته رالم د بس خواته. هم په دې ساعت مې د سیاګۍ یو ځوان ویل دی چې له اسلام آباد څخه را روان و. راته ویل چې په زه زه ستا هر ویلا ګورم. د هغه مننه مې وکړه او په بس کې کښېنستلم.